سلامونه احترامات. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، ډېری دوستان دا پوښتنه کوي دوی ځان دپاره یا خپل خپلوانو دپاره یا کورنۍ غړو دپاره چې موږ څنګه کولی شو په تحصیلي ویزا باندې اروپایي هیوادونو ته راشو یا څنګه دغه تحصیلي بورسونه واخلو تر څو وکولی شو چې ویزا واخلو، دلته راشو، په اروپا کې درس ووایو او دلته ژوند وکړو. دا ډېره مهمه موضوع ده. زه غواړم چې په دې باندې تاسو ته معلومات درکړم. هغه ځکه چې دلته زموږ او ستاسو په وطن کې ډېری ځوانان نن سبا کوشش کوي چې دوی په قاچاقي لارو، په غیر قانوني لارو باندې دلته راشي. هغه ډېرې سختې لارې دي، په ډېرو سختو شرایطو کې دوی راځي، په ډېرو زیاتو مصارفو باندې راځي. هغه دومره سختې لارې دي، دومره سخت شرایط دي، حتی چې یو کس د خپل ژوند هم د لاسه ورکولی شي. نو یو کس چې هغه تعلیم کړی، هغه تر پوهنتونه درس ویلی یا هغه شاهنامه ولري، مکتب خلاص کړی، تر 12مه پورې درس ویلی، نو دی کولی شي چې تحصیلي بورس ته دی اپلای وکړي او دلته راشي، په اروپا کې یا امریکا یا کاناډا یا انګلستان یا استرالیا کې دی درس وایي. زه نن غواړم چې په دې باندې تاسو ته معلومات درکړم چې په کومو شرایطو کې تاسو کولی شئ چې تحصیلي بورس ته اپلای وکړي او تاسو ویزا واخلئ او دلته راشئ. زه غواړم چې په دې باندې تاسو ته مکمل د څو ویډیوګانو سیریز جوړ کړم، مکمل معلومات تاسو ته درکړم، تاسو په دې پوه کړم چې تاسو داخله په پوهنتون کې څنګه کوئ، بورس په څنګه اخلئ، تاسو به د انټرویو کې تاسو نه کومې پوښتنې کېږي، هغه د انټرویو چې کوم پریپریشن دی، تیاري، هغه به زه تاسو له درکوم. تاسو به ډاکومنټیشن څنګه کوئ، سفارت کې به اپوینټمنټ رندیو څنګه اخلئ، او بیا به تاسو دلته سفر څنګه کوئ. دغه ټول مکمل پروسیجر تاسو ته غواړم چې په څو ویډیوګانو کې په یو سیریز کې زه تاسو ته دلته خپور کړم. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیوګانې هغو ملګرو سره شریکې کړئ یا ستاسو خپلوان یا د کورنۍ غړي څوک چې غواړي دلته په تحصیلي بورس باندې راشي. ملګرو، نن زه په 3 مهمو او بنیادي شرایطو باندې خبرې کوم چې که څوک غواړي چې هغه اروپایي هیوادونو ته یا امریکا یا کاناډا یا استرالیا یا انګلستان کې د درس لپاره راشي یا تحصیلي ویزا واخلي، اولنی شرط دا دی چې کم سے کم تعلیم باید دوی 12 خلاص کړی، دوی باید شهادتنامه ولري. دا ټولو نه اولنی شرط دی. حتی که چېرې یو کس کم عمره یو دی، مکتب دپاره هم یو کس راتللی شي، خو هغې بیل شرایطي او د هغې ډېر زیات مصارف دي. ځکه چې که یو څوک مکتب وایي، طبیعي خبره د هغه عمر به هم کمي، هغه دپاره بیا دلته یو ګاډین هم پکار دی، یو څوک د سره پکار دی چې د خیال وساتي. ګاډین هر څوک کېدلی شي، هر د مور پلار، د خپلوان، دلته بل څوک هم کېدلی شي، خو هغه بیل شرایط دي. زه غواړم چې صرف هغه خلکو ته معلومات ورکړم څوک چې غواړي چې دلته لیسانس یعنی بیچلر دپاره، ماسټرز دپاره یا پی ایچ ډي دپاره یا ام فل دپاره دلته راشي یا کوم سپیشلایزیشن دپاره دلته راشي، کورس دپاره. نو ټول اولنی شرط دا دی چې کم سے کم یو کس که څوک غواړي چې دلته تحصیلي ویزا واخلي او تحصیل دپاره دلته راشي، هغه باید کم سے کم 12 خلاص کړی، د مکتب نه فارغ شوی، د سره شهادتنامه موجود وي. اولنی شرط. دویم، اوس په دې اولنی شرط کې که چېرې یو کس چې هغه ماسټرز دپاره راځي، نو باید د سره دی باید بیچلر ولري، لیسانس ولري، شهادتنامه او لیسانس، بیچلر او نو د ماسټرز دپاره کولی شي. او که یو څوک پی ایچ ډي دپاره راځي، باید د بیچلر ولري، شهادتنامه ولري، ماسټرز ولري او بیا دغسې پی ایچ ډي یا ام فل ته لاړ شي. دویم شرط، هر کله چې تاسو دغو هیوادونو ته د تحصیلي ویزو دپاره اپلای کوئ، باید تاسو خپل مالی حالت هم وښئ. تاسو باید خپل مالی حالت سترانګ وښئ، مضبوط وښئ. تاسو پیسې په اکاونټ کې وښئ چې تاسو پوهنتون ته یا مثال سفارت ډېر مهم دی. بعضې وخت کې پوهنتون هم تاسو نه پوښتنه کوي. تاسو باید دوی ته قناعت ورکوئ چې تاسو دومره پیسې لرئ، ستاسو مالی حالت دومره مضبوط دی چې تاسو کوم هیواد ته چې ځئ، په هغه هیواد کې تاسو د 1 کال مصارف هم وبښئ. 1 کال نه، څومره وخت لپاره چې تاسو کورس وي، 2 کاله، 4 کاله، 3 کاله، څومره چې تاسو کورس وي، هغې لپاره تاسو مصارف هم لرئ، تاسو د پوهنتون مصارف هم لرئ. که چېرې تاسو په بورس باندې نه ځئ، که چېرې تاسو فیس ورکوئ، تاسو باید دومره پیسې په خپل اکاونټ کې ولرئ یا هغوی ته دا شو کوي چې تاسو خپل هغه کوم څومره وخت درس لپاره چې ځئ، هغه مصارف باید کور کړي او ستاسو څومره فیس راځي. قانون دا دی په سفارت کې تاسو باید د اول کال مصارف وښئ او د پوهنتون چې کوم فیس دی هغه باید ستاسو اکاونټ کې موجود وي. او چې څومره دی نه زیاتې تاسو د 3 کاله یا 4 کالو چې څومره ستاسو کورس دی، مثال د 3 کالو بیچلر دپاره راځئ یا 2 کاله ماسټرز دپاره راځئ، که تاسو مکمل دې دپاره مصارف ښئ، نو هغومره ستاسو د ویزا چانسز زیاتېږي. ولې شرط دا دی چې تاسو د اول کال مصارف او د اول کال فیس
دا به تاسو شو کوي، یعنی تاسو دومره مالی قوت لرئ چې تاسو د اول کال مصارف هغه یو کس څوک راځي هلته ژوند کوي د هغې مصارف تاسو ورته وښیي او د فیس د پوهنتون ورته وښیي. اوس دغه د ښودلو نه مقصد سره څنګه به تاسو دغه پیسې دوی ته ښیي، هغه به تاسو په خوله خو تاسو ویلی نه شئ، په خوله خو هغوی اعتبار نه کوي، نو تاسو به طبیعي خبره تاسو به دغه پیسې په بانک کې ږدئ، بانکي حساب کې به ږدئ او هغې نه به یو بانک سټیټمنټ تاسو راخلئ، هغه به بیا سفارت ته ځان سره وړئ. اوس به دغه بانکي حسابي د چا په نوم باندې خلاصي. اوس په ډېرو بعضې سفارتونو بعضې هېوادونو قانون دا دی چې د پلار په نوم وي، خبره نه، د مور په نوم وي، د خور په نوم وي، د ورور په نوم وي، د بل چا په نوم وي. خو ښه خبره دا ده چې د بلډ ریلیټیو وي، یعنی هغه رشتهداري چې دته نږدې ترین، مثال د وینې رشتهداري، مثال خپلواني لکه پلار شو، مور شو، ورور شو، خور شو. اوس بعضې هېوادونه لکه زه مثال به درکړم که یو څوک انګلستان ته اپلای کوي، نو په انګلستان کې قانون دا دی چې څوک اپلای کوي، څوک درس دپاره راځي، باید د هغه په نوم باندې بانکي حسابي اکاونټ خلاص شي او د هغه په نوم باندې تاسو هغه پیسې کېږدئ. اوس ایښودلو نه مطلب دا دی چې هر کله تاسو سفارت ته ځئ خپل کیس جمع کوئ انټرویو دپاره، په هغه وخت کې تاسو دغه پیسې ږدئ، بانک سټیټمنټ یې راخلئ، هغه سفارت ته وړئ، هر کله چې تاسو ویزا واخیستئ دغه پیسې بېرته تاسو اخلئ. دغه ته شو منی وایي، یعنی پیسې تاسو هغو ته ښیي. دغه بانک سټیټمنټ تاسو سفارت کې ورلئ، سفارت کې تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو صحیح ده، تاسو پوهنتون کې داخله واخیسته، اوس تاسو پوهنتون ته راځئ، دغه فیس به څوک ورکوي، دغه مصارف چې دلته اوسېږي یو کال به څوک ورکوي. نو ته به ورته وایې چې ما ته پلار دغه پیسې راکوي، یا زه دغه کاروبار لرم، یا دغه ځای دغه پیسې زه راوړم، یا ما ته پلار دغه پیسې دغه زما درس لپاره مختص کړي دي، دا یې ثبوت دی، دا بانک سټیټمنټ دی، زما په اکاونټ کې پرتې دي. نو دغسې ویزا افیسر څوک چې تاسو نه انټرویو کېږي هغه مطمئن کېږي او تاسو ته ویزا درکوي. بل دریم مهم شرط دا دی چې هغه ژبه، مثال اوس بعضې اروپایي هېوادونو کې، دلته اروپایي هېوادونو کې به زه مثال ورکړم، ځکه په کاناډا، امریکا، استرالیا، نیوزیلینډ، انګلینډ کې خو درسونه په انګلیش کې دي. دلته په اروپایي هېوادونو کې به زه خبره وکړم، دلته پوهنتونونه په دوو ژبو باندې تدریس کوي. هغه میډیم اف انسټرکشن هغه دوه ژبې دي، یو د هغه هېواد ژبه ده، دویم انګلیسي ژبې پوهنتونونه. زه به مثال واخلم د فرانسې. اوس په فرانسه کې پوهنتونونه شته چې هغه په انګلیسي کې هم انګلیسي کې تدریس کوي او هم په فرانسوي کې هلته صنفونه شته، مثال بیچلر، ماسټرز. نو دوه کټګریانو کې پوهنتونونه به موږ تاسو تقسیم کړو، یعنی دوه ژبې میډیم اف انسټرکشن تدریس په دوو ژبو کې کېږي، مثال په فرانسه کې فرانسوي ژبه کې او په انګلیسي کې، په آلمان کې په آلماني ژبه کې او په انګلیسي ژبه کې. اوس که یو کس طبیعي خبره د افغانستان نه چې راځي هلته خو به هغه ته فرانسوي نه ورځي، نو هغه به ایز انټرنیشنل سټوډنټ چې راځي به په انګلیسي ژبه کې درس وایي. نو چې هر کله ته دلته پوهنتون ته راځي او په انګلیش ژبه کې ته ماسټرز یا بیچلر کې، نو ته به خپل انګلیسي هم دوی ته معلوموي چې ستا انګلیسي لیول کم دی، او دې دپاره ته دوه امتحانونه ورکولی شي چې هغې ته ویلی کېږي آیلس یا ټافل. ډېری ملګري په دې باندې پوهېږي، دوی ته معلومات شته، دوی کورسونه ویلي دي په کابل کې، په وطن کې د آیلس او د ټافل. نو دغه به ورکوي. بیا اروپا کې بعضې هېوادونه داسې هم شته چې نه هغه آیلس غواړي نه ټافل غواړي. ځکه اکثره دوستان ما لیدلي په افغانستان کې چې دوی به د آیلس او ټافل نه وېرېدل چې دا ډېر سخت امتحان دی. نو داسې پوهنتونونه هم شته چې هلته هغه آیلس او ټافل نه غواړي. بل که یو کس چیرې څوک غواړي چې دلته په فرانسوي ژبه کې مثال پوهنتون وایي، نو طبیعي خبره دی به اول راځي یو کال بل ته فرانسوي ژبه وایي، هغې نه پس به دی بیا پوهنتون ته ځي او بیا به خپل هغه بیچلر یا ماسټرز چې کوم دی هغه به وایي، نو یو کال به بیا دلته دی ژبه وایي. بله خبره دلته اوس یو کس چې راځي، اوس یو کس په ذهن کې به دا پوښتنه راغلې چې زه بورس ته څنګه اپلای وکړم، سکالرشپ. دلته ډېر زیات سکالرشپونه پوهنتونونه ورکوي، شته د مختلف نومونو باندې مختلف سکالرشپونه دي. هغه تاسو انټرنیټ نه سرچ کولی شئ ګوګل کې. که چیرې تاسو هر سکالرشپ ته معلومه خبره ده چې په وطن کې هم کله چې ته سکالرشپ اخلي، بورس اخلي، نو هغې یو خپله کرایټیریا یې خپل شرایط دي، یعنی ته یو تکړه شاګرد یې، تا مثال ستا جی پی ای ښه ده، ستا سکور ښه دی، ستا نمرې ښه دي، نو هغه شرایط چې کله ته پوره کړې نو تعالی بیا دلته 50% یا 80% یا 80% سکالرشپونه شته، 80% هم شته، ډېر زیات دي. هغه تاسو انټرنیټ طریق نه سرچ کولی شئ. که تاسو سکالرشپ پیدا کو نو دا خو ډېره ښه خبره ده، او که نه سکالرشپ نه و نو بیا تاسو به د پوهنتون فیس ورکوئ. اوس بعضې پوهنتونونه د هغه فیس تاسو نه ایډوانس غواړي. کېدای شي اوس یو پوهنتون دی، یو کس ورته اسناد ولېږل او هغه ورته ویل چې ته موږ ته فیس راولېږه، اوس وطن کې ناست دی، هغه ویرېږي چې زما پیسې به سبا ما ته ویزا سفارت رانه کړي، زما پیسې ورکېږي.
معلومه خبره ده هر چا سره دا تشویش دا سوال شته چې زما پیسې به څنګه کېږي که زه سفارت رد کړم. نو هغه پانتون ستاسو پیسې هیڅ وخت کې نه خوري. پانتون مجبور او مکلف دی چې تاسو پیسې تاسو ته واپس کړي. په هیڅ حالت کې پانتون تاسو پیسې نشي خوړی. نو تاسو پانتون ته خپل پیسې لګئ، دې سره تاسو د ویزا چانسز نورم زیاتېږي. هر کله چې تاسو سفارت ته ځئ، سفارت پوهېږي ویزا افیسر چې تا خپل فیس اډوانس کې ورکړی دی، یعنې ته یو پوټنشل سټوډنټ یې، یو داسې شاګرد چې ته خاصو خاص درس لپاره راځي. ځکه سفارت کې به ته هغوی مطمئن کې چې زه درس لپاره راځم. هغه بیا زه تاسو ته د انټرویو پریپریشن په اړه باندې زه ویډیو جوړم چې تاسو به انټرویو کې څنګه جوابونه ورکوئ، که تاسو نه سوال کېږي نو هغې به زه ځان ته بیا تاسو ته ویډیو جوړه کړم. ولې نن ما غوښتل دغه لږ بنیادي دغه انځور تاسو ته لږ زه واضح کړم، تاسو پوه شئ. که تاسو په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. کوشش وکړئ دغه ویډیو د هغو ملګرو سره شریکه کړئ، هغو دوستانو سره څوک چې غواړي دلته په تحصیلي ویزا باندې بورس باندې دلته راشي. نو که بیا تاسو پوښتنه کمنټ کړئ، انشاءالله زه راتلونکي کې به دې اړه باندې نور بیا ویډیو باندې جوړوم. زه به دې نه بعد تاسو ته ویډیو جوړه کړم چې تاسو بانکي حسابي کې څومره روپۍ په کم هیواد دپاره څومره روپۍ پکار دي، هغې لپاره به ډاکومنټیشن څنګه تاسو کوئ، د انټرویو پریپریشن په اړه باندې بیا پانتون کې داخله به تاسو څنګه کوئ، بورس به څنګه تاسو سکالرشپ به څنګه پیدا کوئ. نو دا ټولې به دې باندې راتلونکي زه به هر خبره باندې به زه ځان له تاسو ته ویډیو جوړه کړم تر څو تاسو تفصیلي پوه شئ. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. په مخامخه